بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ دریم لیکچر دی د اکسل او رازو دغه شروع کوو په خیر. راځم اکسل تاسو ته ښودلی چې په څو طریقو باندې راوستی شو. ښه زه راځم اکسل ته او اکسل ته چې کله راغلم نو دلته یو عادي لیکنه کوم. فرضي مثال داسې یو لیکنه کومه دلته لیکم چې سوري داسې لیکنه مو وکړه. نو راځو نن فایل نه شروع کوو. د خیره صحیح ده چې فایل کې څه معنی لري. فایل کې موږ سره اول موږ سره کومه خبره ده؟ انفو ده. صحیح ده؟ شروع کړی خو مې نه تاسو ته که نه ښه نن شروع کوو. فایل کې موږ سره انفو ده. فایل کې دغه معلومات چې ستا کمپیوټر څه شی دی او څه شی نه دی، د هر څه لیکل ډي ایل دی، ټول معلومات ستا د کمپیوټر په اړه باندې ما دغه ته یې ویسه هلته یې ویسه زره نو ستا د کمپیوټر په اړه باندې معلومات دي. که ته غواړې دې ته لاک ورکړې دلته راشه دې باندې کلیک کوه. چې کله دې کلیک کړه دې پروډکټ باندې کلیک کړه. سوري ښه پاسورډ ورته ورکړه. دلته لیکم چې دا مې ورکړه. ښه کلیک مې که شو بیا ورکړه کنفرم ورکړه دې باندې کلیک کړه. کلیک دې کړه او راځه دلته سیف کړه. څه شی کړه؟ سیف کړه. سیف باندې کلیک کړه. چې کلیک دې کړه دلته ورته ورکړه فرض مثال جان او دلته سوري دلته سیف کړه. غلطي مې وکړه د خیر دلته سیف کړه. سیف شو څه شو اوس زه راځم سیف څه شو دلته دا کټ کوم. چې کله مې کټ کړه دا ما ګوره اغېز نه راوست. هم دې ورته جان باندې کلیک کوم چې کولاومه دا ما د پرمیشن غواړي. سوري پرمیشن نه وغوښته ولې ما لاک ورکړی خو ما پروډکټ دا ورکشیټ ته مې لاک ورکړی دی. زه راځم دې ته لاک ورکوم. څه نومېږي شیټ نه دې ته لاک ورکوم. ورکشیټ ته زما څه کار دی؟ زه پاسورډ کوم فرض مثال دا خو د خیر دواړو ته مې لاک ورکړو. دواړه لاکونه مې زده کړه که نه یوه نوې خبره مې زده کړه. دا په ورډ کې نشته دی. څه شو دې ته شیټ ته هم لاک ورکول کېږي. دا د سیف کوم. ها اوس راشه سیف یې کړه او دا کټ کړه. چې کټ کې پسې اوپن کړي تا ته به څه شی وایي دې ته اوس پاسورډ ورکړه. پام دې ورته دا چې د مکمل پروګرام ته پاسورډ ورکول او یو چې د ورکشیټ ته پاسورډ ورکول. لکه فرض مثال دې اوس پاسورډ کې کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ګورئ ما پاسورډ ورکړی. پام دې ورته یو ورکشیټ ته کار نه کوي پاسورډ مې ورکړی. دا څه په شته کې دغه نه کړی پاسورډ نه راکړي که دا به کار نه کوي. چې لرې کوم دې نه لرې که دا دی دلته راشه باندې ته پاسورډ ورکړل لرې به شي. دا هم لرې که او راشه بل هم لرې کې ورک دغه دی که نه دا دی ورکشیټ دی دا هم لرې که ورکړه پاسورډ دې باندې کلیک کړه لرې که بیا پاسورډ ورکړه. اوس کار کوه کار به کوي. هم سو ما بیا هم یې ورکړه. سو یا دلته کلیک کړه لرې مې که بیا مې ورکړه که نه لرې شو. اوس راشه دلته کار کوه هم کار به کوي. دا هم ډېر ښایسته اپشن دی. ډېر ښایسته اپشن دی. ښه زه بل لازمه راځم دغه نیو ته راځم. نیو کې دلته څه شی کولی شي نوې پیج هغسې شي. نوې باندې کلیک کړه نوې پیج به واخلي. دا نور موږ سره چې دی جوړ شوي پروجیکټ دي. نیو باندې کلیک کوم نوی پروجیکټ مې واخیستې. اوس چې استاد داسې کار وکړه دې لنډه طریقه موږ ته وښیه. دلته خو ما لیکلي که نه استاد ما ته یو لنډه طریقه وښیي چې دا زه راولم. ته کنټرول ان ووهه تا ته به بل نه ویلی شي. لنډه دا څه شی ده؟ کنټرول پلس ان دا موږ سره څه شی دی؟ شارټکټ دی د نوي پیج د راوستلو لپاره. ښه دا موږ سره څه شی دی؟ سیف اوپن موږ سره څه شی دی؟ دلته موږ کولی شو ټول اوپن کړو. لکه داسې اوپن کړي تا سره زاړه کوم فایلونه چې دي هغه دې نه چې کولی شي اوپن کولی شي. هلته آنلاین کو د انټرنټ په واسطه باندې تو سره کوم یو ډرایو رالي ترې راغستی شي. که د کمپیوټر نه رالي که لاړ شه ډیسکټاپ باندې هر ځای کې تا سره کوم اکسل فایل پروت دی ترې راغستی شي. که براوز باندې کلیک کوې کوم ځای کې سره پروت دي ډي ډسک کې سره پروت دي یا فرض مثال ما سره سی کې ګوره پروت دی کوم ځای کې تا سره پروت دي هغه راواخله اوپن یې کړه دلته به تا ته راشي. بل سیف دی. زه غواړم دا چې سیف کوم براوز ته راشه دې ته نوی پاسورډ ته نوی نوم ورکړه. فرض مثال زه ورته ورکوم خان او دې باندې او دلته راشه لوکیشن ورته وټاکه کوم ځای کې سیف کوي. فرض مثال زه سیف کوم ډیسکټاپ دپاسه سیف کوم. صحیح ده؟ او دا په کوم فایل کې سیف کوم هغه ټول ورته دغه کولی شي. فرض مثال زه په پی ډي اف کې پیل کوم. پی ډي اف باندې کلیک کړه سیف ووهه پی ډي اف کې به سیف شي. اوس دلته راشه ګوره ښه پی ډي اف کې ما ته ډایرکټ کولاو هم شو. ګوره دا دی اکسل فایل په څه کې سیف شو؟ په پی ډي اف کې سیف شو. دا دی والي پی ډي اف دی. هم مشکل شته نشته. بل موږ سره سیف اس دی. سیف اس دا معنا که زه غواړم دا په دې بل نوم باندې سیف کړم نو زه سیف اس کوم. راځم سیف اس ته همدغه فایل دی په بل نوم یې کاپي کوم. ورته لیکم چې مثال ولي چېرته کاپي کوم ډیسکټاپ دپاسه سیف کوم. او دا چې سیف کوم هم د اکسل هم دې کې کوم چې کوم اکسل ورک بوک دی هم دې کې کوم. ها سیف ووهه تا نه به کې سیف شي. مشکل شته نشته. نو ستاسو لپاره نن د بشیر نومه درس کافي دی. صحیح شو صاحب تاسو څنګه چلو کوئ په دې اوس پریکټس وکړئ. تاسو به روزانه نن د پسته چې اکسل زه ښیم ډېر کم درس به ووایو خو روزانه به پریکټس انشاءالله. صحیح ده.